یاره دا جامې مې ډېرې زیاتې زړې شوي دي او بچي ته به ووایم که تنخواه یې اخیستې یا نو چې دا جامې راله والي ګورم که نه بچی خو مې هغه د را روان دی چې څه کېږي الو زاهد خانه څنګه چل دی ښه پیسې دې پکار دي 20,000 روپۍ بېغمه شه بېغمه شه بس 4 بجو له به درغلي اوهو لکه دا خو مې جان ده چې داسې وي هلو څنګه پیسې در سره کمې دي موبایل اخلې ښه څومره 50,000 روپۍ باندې موبایل دی صحیح ده بس داسې یو ګنټه نیمه صبر وکړه درله پیسې ښه ټیک شو دا اړو څه خبره نه ده که بل ګران موبایل هلې لاکو پورې نو واله خیر دی څه خبره نه ده ښه صحیح ده بس زه درلیږم پیسې ټیک شو السلام علیکم داجي بچی خیر علی وایه که نه خیر دی څه له دې راغوښتې ما بچی ما وی تا به تنخواه اخیستې یا او دا جامې مې ډېرې زیاتې زړې شوي دي نو ما وی که په دې تنخواه کې د ما له جوړه واخیسته او په اختر کې به کې دا لمونځ وکړمه دا جامې مې ډېرې شلېدلې دي او د شرمه جومات ته نشم تللی ستا خبره صحیح ده داجي خو تا ته ښه پته ده دومره مهنګایي ده قسم په خدای د غوړو ګوتې ته وګوره دې خوا پېټرولو ته وګوره دې خوا تروړې ته وګوره په 300 روپۍ تروړه شوه په ما باندې د بخ کې نم بلا قرضونه دي د دکاندارانو د وجې قسم په خدای زه بار نشم راوتی دې خوا د وړو پیسونه دي دې خوا څه دي بلا خو مې دي راته داجي تا له خو ما اوس یو 3 میاشتې مخکې یو جوړه اخیستې وه خدای ته وګوره په هغې باندې ګزاره وکړه مونځ دی بس د اختر مونځ د خیر دی په هغې یې وکړه که نه بچی ته دې ځای کې یو 10 منټه ودرېږه او زه راځمه تا سره مې ضروري کار دی صحیح ده والله دونه مهنګایي ده مونږ پسې یو دی پسې دی کله وي سپلی راله واله کله وي جامې راله واله کله وي ټوپۍ راله واله ده د وجې نه خو والله چې زه کور ته نشم تللی زه ته ګورم چې دی راځي چې څه وایي که نه بچی ته دونه ډېر قرضونو کې ګیر یا او د وړو پیسونه هم ورکې نو دا یو 15,000 روپۍ ما ښې بدلې ایښې وې او دوایله مې ایښې وې چې ته دومره ګیرې نو بچی دا واله ځان لم پې جوړه واله او بچو لم پې واله صحیح ده داجي په ما به تېره شي لکه د خدای مسلمانه دا د څو ورځو مې درته خیال دی چې د یارانو دوستانو دپاره سره پیسې شته او خلکو له موبایل یې اخیستې شي او پلار له یو جوړه نه شي اخیستې چې پلار دې داسې خبر وسخت کو او هغه سره 15,000 روپۍ د دوایې لپاره هغې ته هم تا لاس ونیسو تا له شرم نه درځي یاره لکه دا خو ځامه ظلم وکړو یاره چې پلار دې نه بخي نه ګورې خدای دې نه بخي ها ستا خبره صحیح ده اشنا ستاسو دې خبرو سره خو زما د سترګو نه پټې لرې شوې ما سره د یارانو دوستانو او د جینکو دپاره پیسې خو کله هم چې راته د خپل پلار ویلي دي نو ما سره پیسې نشته زه ځمه او اوس په دې ساعت د خپل پلار نه معافي غواړم او که نه یار لړ شه د پلار نه معافي وغواړه چې پلار دې نه بخي خدای دې نه بخي داجي ولې بچی ما نه څه غلطي وشوه څه نه داجي غلطي خو زمانه شوې ده تا چې ما ته کله هم داسې ویلي دي نو تا ته ما انکار کړی دی ما سره د یارانو دوستانو دپاره پیسې خو چې کله هم راته تا ویلي دي نو ستا دپاره زما په جیب باندې تاله لګېدلي داجي که کېدی شي د نن نو ما ماف کړه زما دا تا سره واده ده چې د نن نه پس زه کوم تنخواه اخلم نو ستا په لاس کې به اکدم داجي دا 15,000 روپۍ راواله او مازدیګر دله نور هم دله در کوم خو ما ماف کړه داجي بچی مونږ خپل اولاد ته په اړه کې څه نه ساتو خو دا خو اولاد دی چې سترګې بدلې شي بچی ما ته اوس حق پوچې ماشوم اجازه یا او ما ماف کړی یا ګرانو ملګرو چې څنګه مونږ دې اختر کې خپلو بچو له پیزارونو او کپړې اخلو نو دغسې مونږ له پکار دی چې د خپل مور او پلار لم والو ځکه چې دا غریبانان صرف زموږ سترګو ته ناستې دي او دا تپوس د هغه چا نه وکړئ چې د چا مور او پلار نه ګرانو ملګرو چې چېرته مو سه ښاد او باد اوسئ والسلام